نوې لوست ته راځو. سمه ده. یو نوی ماډل وایي، نیو ماډل راخولو. چوز ای ډی بي نه راخولو. هغه ټمپلیټ چې موږ جوړ کړی ده هغه د کانکریټ پریم لپاره ده. موږ سټیل پریم باندې نن کار کوو. نمبر لاین انکس ډایرکشن دا ورکو، څلور به دا پرېږدو. سمه ده. دا به ورکو، دا به هم څلور پرېږدو. واحدات به دا کیلو نیوټن متر راخلو. دې ته به ورکو څو متره وایه به ورکو؟ 10 متره ډېره نه ده. ښه 10 متره به ورکو چې بیا کار کوي که نه او به ګورو. زه سمه ده 10 متره په ایکس کې 10 متره وایه ورکو. او سپیسینګ ان ایکس ډایرکشن شپږ به ورکو. صحیح ده. بیا ډېر زیاتی دی چې ډېره. ښه کسټم ګریډ سپیسینګ دې کې خو بدلون راوړلی شي. کومو ځایونو کې بدلون راوړی د دې په اړه ډېر غږېدلي وي. سمه ده. سمپل سټوري ډیټا په اړه 3 متره ده. دا 3 پرېږدو، دا به هم 3 کړو. سمه ده. راځو دغه نوي ټمپلیټ ته راځو. سټیل ډیک دغه کې خبرې کوو. چې کله مو دا ډیټا ورته دلته چې کومې ډیټا ته اړتیا وه هغه مو ورکړله، بیا راسئ دا کلیک کړئ سټیل ډیک ته. د دې په اړه مخکې هم ډېر غږېدلي وي. کټ مټ د کانکریټ پریم غوندې لکه پلټ سلب و په هغه کې هم دا و راسره کټ مټ هغه خبرې دي. په ایکس ډایرکشن باندې، په وای ډایرکشن باندې دغه اورهنګ درته ښیي. ها خواته څومره وتلی اوسئ، دا خواته او دا خواته او دا خواته. نه اوس راځو. ښه موږ خپله د یو دلته د آی بیم نه به ګټه واخلو. یا هر څنګه بیمونو نه تاسې ګټه اخلی. اوس راځو سیکشنو لپاره. دغه څیره چې موږ بیا اچوو سلب دې ته ډیک وایي. په دې کې سټډونه هم کارېدلي او خپله کانکریټ هم کارېدلی. مواد به یې موږ ګورو. په دغه څیره چې په کارېدلی دغه لکه د سلب په ډول چې ده دې ته ډیک ګوره دلته ډیک سته راسره موږ راخیستی ده. بیا منځ ته یې چې لاړو بیا به زه درته وښیم چې ډیک څنګه یو هغه دی جوړښت لري. ډیک داسې دی. ښه داسې راوتلې برخه لري. داسې داسې فرض کړئ دا یې قطعه ده. ښه داسې مې قطعه واخیستله په دې ډیک کې. دا خانه دې ورته وکتل. بیا په دغه ډیک منځ کې داسې سټډونه دي. اوسپنیز سټډ دی. ښه د اوسپنې هلته سته داسې سټډونه دي. دې ته ډیک وایي. ښه بس داسې نور داسې غځېدلی دی. داسې ده بس ډرا کیسه هم راځي نه داسې دومره ستونزمن دی جوړول. خو سټډونه کې کارېدلي دي. ښه بیا راځي اوس مخ ته ورو ورو به ځو. صحیح ده. دلته 0.5 0.5 او دلته 0.5 به ورکو. دلته 0.5 دا خلاص راسره. سیکنډري بیم ته د دې په اړه به وروسته وغږېږو. ښه دلته یو څه خبرې دي. سیکنډري بیم تاسو سیکنډري بیم هم ورکولی شئ. سیکنډري بیم په کوم ډایرکشن باندې ورکوئ؟ په ایکس ډایرکشن باندې یا وای ډایرکشن باندې. اوس په ایکس ډایرکشن دي. داسې داسې دي. ها داسې داسې دي. موږ په ایکس ډایرکشن باندې لویه وای ورکړې که نه وای باندې. اوس باید په وای باندې به موږ ورکړو. صحیح ده که نه. داسې 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 به واچو. صحیح ده. ها په وای ډایرکشن باندې دلته دوه خبرې دي. یو ماکسیموم سپیسینګ ده، یو نمبر ده. تا ته خپله وایي چې په دغه یو وایه کې څومره ده. موږ 8 په لسو کې ده، څوک 6 په لسو کې. په د 6 په لسو کې ده. اوس موږ په وای ډایرکشن ورته وویلې که نه. په دې 6 متره کې څو دانې تا ته واچوي؟ 2. ښه هغه خبرې ته اوس راځو. که ته ورته وایې چې دلته شمېر ورکړې نمبر، که 3 موږ ورته ولیکو اوس به 3 دانې اچوي. 4 ورته ولیکو 4 دانې خپله یې برابروي. که موږ ورته ووایو چې ماکسیموم سپیسینګ، بیا دلته ماکسیموم سپیسینګ موږ دلته سپیسینګ ورکوو لکه 2 متره ورکوو. بیا په 2 مترو کې به خپله ځای په ځای کوي. دې نه به ډېر دې نه به ماکسیموم سپیسینګ یعنې دې نه به ډېر نه اخلي. دې نه که کم هر څومره پروګرام برابرولی شي درته برابروي. خو دې نه به ډېر نه وي. موږ دلته ورته نمبر ورکوو. صحیح ده. 2 دانې. 2 دانې ډېر کم دي. 3 به ورته وایي. صحیح ده. 3 دانې دي. ښه 3 تر دې ځای وپوهېدئ. ښه بل راځو مومنټ پریم ټایپ. دې ته به وروسته راسو. دې مومنټ پریم ټایپ ته دلته راځو. لیټرل کالم دی، لیټرل بیم دی، ګریویټي کالم، ګریویټي بیم، سیکنډري بیم او ډیک دی. د دوی ترمنځ توپیرونه ته ګورو. ها لیټرل کالم موږ سره دا کالمونه دي. ګوره دغه
د اړخیز کالمونه دي دلته دا ټول لیټرل دي او که دا موږ سره داسې فکر کوو چې دا موږ سره هغه دی داسې سلبونه دي ګوره داسې دام دی منځ کې داسې پایې دي دلته داسې فکر کوو چې یو کالم دلته ده په دې منځ کې کالم ته څه شی وایي ګریویټي کالم دلته وګوره انجینر صاحب مطلب په دې منځ کې کالم ته به څه شی وایي ګریویټي کالم لکه دغه کالم په دې منځ کې چیرې داسې اوسي را سره او دې بیم ته او دې بیم دغه څلور واړه بیمونه چې دې ته بیا څه شوی ګریویټي بیمونه او دغه بیمونه موږ سره څه شی راځي لیټرل بیمونه دا لکه دلته چې دی موږ سره لیټرل بیم او بل سیکنډري بیمونه موږ سره څه شی دي که دلته موږ بیمونه په دې منځ کې اچولې دی وایه کې لکه اوس مو ورته ویلې ښه لکه 3 دانې مو په وای ډایرکشن باندې ورته ویلې که نه دا موږ سره څه شی سو سیکنډري بیمونه دا سو او ډیک په خپله دغه افسیره چې موږ پټ کړی ده د سلب په ډول چې موږ پې اچوله خپله هغه ډیک ده کولی شي سلب نه هم ګټه واخلي دلته سیکشن در سره راځي صحیح ده خو موږ ډیک دلته کاروو ډیک بل د ډیک لاندې هلته خپل هغه هم کارېدلی دي دغه سټیل سیکشن ورته وایي هر شی ورته وایي دغه آی بیم به ورته وایي آی بیم یا بل ډول هغه چې بیا ډیزاین کوي هغه خپله کمپازیټ بیم وایي د کمپازیټ بیم په ډول به یې ډیزاین کوي اوس به دوه خبرې په دې کې وایي یو کمپازیټ بیم او بل په خپله سټیل لکه کالمونه به موږ ته په ټول سټیل کې ډیزاین کوي او دغه خپله چې ډیک اچول سوی دغه لاندې چې نور کوم هغه دی را سره د څومره سټډونه کارېږي هغه ټول به کمپازیټ بیم کې وایي اوس مخته ځو صحیح ده خو خبره دلته ده دا لیټرل کالم سیده په دې کې ډېر کالمونه دي ګوره دا ای سیده اټو دی لکه پرون مې یو لږ اشاره مې ورته وکړه چې په دې کې ډېرې سیکشنې راټولې سوي دي پام مو ده انجینر صاحب په دې کې ډېر سیکشنونه دي په دې کې خو اوس وګوره خبره دلته ده په دې درې برخو لکه دغه درې اپشن یې موږ ته راکړي یو نان ده پریمیټر ده او بل انټرسیکټینګ ده که زه دلته مومنټ پریم ټایپ دلته نن راواخلم دغه نن زه ټیک مارک کړم ما ته به ټول کالمونه او بیمونه هر شی به څه شی ما ته اچوي دا به ګریویټي وي کالمونه به هم ګریویټي وي که هغه په اړخ کې وي که منځ کې وي که هر چیرې وي صحیح ده هغه توپیر نه کوي درته چې لګښت ډېرېږي مقطع به دا راخلي مطلب یې دا ده که زه دا نن راواخلم دا مومنټ پریم ټایپ ما ته به ټول کالمونه ګریویټي او ټول بیمونه به ګریویټي بیمي یعنې دا به راخلي کالمونه به ټول دا راخلي او بیمونه به ټول دا راخلي راته صحیح سو خو که زه هغه راواخلم دغه انټرسیکټینګ راواخلم ده صحیح ده په دې کې به بیا څه شی کوي په دې کې به ټول لیټرل اچوي یعنې هم به بیمونه به هم ټول لیټرلي بیمونه او کالمونه به هم ټول لیټرلي خو که زه پیرامیټر راواخلم د پیرامیټر لپاره بیا څه شی هغه دې سره بیا توپیر لري که زه پیرامیټر راواخلم توپیر بیا دا دی دا به یو بل رنګ به وګورو که دا پیرامیټر زه راواخلم په دې کې به بیا څه شی کوي په کوم ځای کې چې لیټرل بیم دی هلته به لیټرل بیمي ګوره هر چیرې لیټرل بیم وي لیټرل بیم چیرې دا چیرې لیټرل بیم وي هلته به لیټرل بیم اچوي چیرې لیټرل کالم وي هلته لیټرل کالم چې کوم ځای کې ګریویټي کالم وي هلته به ګریویټي کالم او چې چیرې ګریویټي بیم وي هلته به ګریویټي بیم اچوي اوس په توپیرونو باندې وپوهېدئ په درې باندې د دې ټوله مطلب دا دی ښه دلته چې تا کوم سیکشنونه دي دلته را انتخاب کړي همغه سیکشن نه به ګټه اخیستلی تا خوښه ده چې هر یو نه ته ګټه اخلې پوه شوې خاص په توپیر باندې ځان پوه کوي هو که نه مختې داسې ده د دې مطلب دا دی ښه که زه اوس ورته وایم نن باندې هلته به خپله وګورئ ما ته ټول ګریویټي اچوي که نه ګریویټي یعنې دلته دلته به ولیکم صحیح ده آل جی به ولیکو صحیح ده آل ګریویټي ګوره دا آل ګریویټي را سره په دغه ځای کې چې نن زه راواخلم نو د دې مطلب دا ده هر چیرې که ما دغه انتخاب کړي وي لکه ګریویټي کالم او ګریویټي بیم نو هر چیرې چې بیمونه وي هغه به ټول ګریویټي بیم دلته چې کوم هغه موږ ټاکلی وي دغه ګریویټي بیم دلته مو چې هر سیکشن موږ راخیستی وي دغه به راته راخلي په دغه ځای کې
او که ګریویټي کالم بیا دلته چې موږ ګریویټي کالم ته دا اوس ډېر کاغه دی سیکشن دي دی کې بیا به دا راخلي دې سره بیا کار نه لري دې سره دغه سره کار نه لري اوس څه پوهېدی نور څه توپیر نه لري زه مخامخ چې کله دغه فیل خلاص کړه بیا هلته خپله پوهېږئ صحیح ده که نه ښه زه اوس راخلم نن راخلم چې ټول ګریویټي راواخلم صحیح ده ټول ګریویټي ما ته ګوره دا ګریویټي کالم او ګریویټي بیم به موږ ته کاروي ګریویټي کالم او ګریویټي بیم او سیکنډري لپاره ګوره ای د لکه دا اټو د ښه په دې کې ډېر دي کمپازیټ بیمس سمه ده او ډیک لپاره مو دا راواخیسته ډیک یو ډیک اوس راځو ډیډ لوډ ایډیشنل ته راځو دا به ورته ورکو درس ال بی اف ټي او دې ته ورکو دا به ورته بیخي ډېر کو 50 به کو صحیح ده ال بی اف ټي دا هم خلاص را سره نور خلاص دی رسم بس دلته به مو ګورو ښه دلته یوه خبره ده بیا تاسو سیار ډول نه ګټه اخلی نور هیلپ کې هم کتلی سئ ویې ګورئ سپیسیفای ټایپ ده ګوره دغه درې ډوله ټایپونه موږ لرو چې دغه خپله کوم ځای کې دغه د آی بیمونه چې دي هر ډول بیم چې وي در سره دغه سټیل فریم کې چې سر راغونډېږي په یوه غوټه کې هغه کوم ډول اوسي که سایډ پلیټ لري دلته ورته وویلی سي سایډ پلیټ در سره ولري ریډیوسډ بیم دی بیا ته خپل هم ورکولی سې د خپل اندازې ورکې ای ورکې بی ورکې دلته خپل اندازې دي که ته خپله غواړې اندازې ورکې بیا ورته ورکه اکس یو او اکس دوه او اکس درې ورکه دغه ځایونو کې به خپله بدلون راځي پوه سوې او سټنډرډ او د دې په اړه چې ډېر معلومات ولري اوس وګوره که غواړې د دې په اړه ښه معلومات لاسته راوړې دلته دا د چې خلاص کړی د اپ یو تڼۍ کېکاږه په خپله مومنټ پریم بیم ټایپ ته ځي دا در سره ولوله په خپله د دغه په اړه معلومات دي بس ښه معلومات لاسته ترې راوړلی سي سي انګلیسي د ډېره ځواکمنه اوسي کولی سي هر ځای ته چې لاړ سې هر ځای ته او بیا د اپ یو تڼۍ کېکاږې بس د هغه په اړه نه اپ یو تڼۍ ځینې په هغه کې د لیپټاپ نه چې ګټه اخلي بیا دغه د اپ ان تڼۍ به کېکاږې اپ ان جمع اپ یو داسې هیلپ ته چې ځې دلته یو اپ ان تڼۍ ده دا اپ یو تڼۍ چې کار در سره وکړي په هغه کې لیپټاپ کې څه وي در سره دلته اپ یو او اپ ان دا او چې کومه پاڼه تا خلاصه کړې د هغه په اړه در سره معلومات دي اوس اپ ان اپ یو ته لاړ بس هماغه در سره هغه ځای ته معلومات ته ځي او که دلته تا اوس کلیک کړی شفټ انټر کوې دلته بیا حساب ماشین ته ځي صحیح ده شفټ انټر دا مخکې درته ویلی و دلته صحیح ده او سیار ځای ته تللی هلته چې ته اپ یو تڼۍ کېکاږې خپله هغه ته ځې هیلپ ته ځې بیا به د هیلپ نورې لارې به هم زه درته وښیم ښه هلته مینولې هر شی دی بس زه درته ښیم نور ښه که چېرې دغه کوم د درې ډوله ټایپونه چې و دغه د غوټې دغو نه ګټه اخلي هغه هم کولی سي پرې واخلي صحیح ده بل راځو ریسټرنټ ات بټم ته راځو فکسډ ورکوو سمه ده نو خو شی پاتې نه سو که نه خو دې ته مو پام وي چې دا موږ شی راخیستی نن مو راخیستی ده دا ټول ګریویټي اوس ګورو چې رښتیا ټول ګریویټي راځي که نه راځي څه شی هو که نه دلته ګوره دغه ګریویټي کالم دی که نه ګوره که دلته ته لیټرل راواخلې که نه لیټرل دلته اوس که لیټرل بیم نه لیټرل کالم دلته به بیا همغه لیټرل کالم کې چې کومې سیکشنې دي هغه به درته راخلي د دې یوازینی مطلب دا ده که دلته تاسو هغه راخیستی وي یو کالم تاسو راخیستی وي په دې ځای کې او دلته بیم مو راخیستی وي او بیا مو نن انتخاب کړي ټول به درته اچوي او که پریمیټر مو راخیستی وي هر ځای به په خپل ځای کې به درته کار کوي اوس په شي سوال فرض موږ نن انتخاب کړی مطلب ټول ګریویټي ده هلته لیټرل کالم ته چې لاړ شي هلته لیټرل کالم کړی ده هغه هم ګریویټي کالم کوډ وي څنګه اوس که لاړ شي موږ خپله مانیوال ګریویټي ولیکو هلته ګریویټي ولیکو هغه هم هېڅ فرق نشته نه په نورو کې بیا ګوره که تا نن راواخیسته نو توپیر که په دې ځای کې ته بدلون راوړې ښه ګریویټي کالم او ګریویټي بیم کې په دې ځای کې تا چې شی ورته ټاکلي یوازې دا راخلي بیا د دغو سره هېڅ کار نه لري دا موږ سره اوس دلته ایکس سو چې نن ما راخیستی وي دغه نن که د دې منځ کې خدای دې وکړي چې تا دلته لیټرل کالم دی دا خو هغه د لیټرل کالم موږ راخیسته که نه دلته اوس ګریویټي کالم دی که دا لیټرل کالم یم دا لیټرل به موږ سره راخلي
چې د دې منځ کې تا چې شی راخیستی اوس ښایي سم ونه پوهېږي خو چې دا خلاص که بیا سم پوهېږي صحیح ده دا ګریویټي بېرته راخولو صحیح ده خپل ګریویټي کالم څه ګریویټي کالم اوس وګوره اوکې اوکې ښه اوس ګورو چې رښتیا داسې راغلی دی یا نه دی راغلی دا به هغه کو لیبل به لاین سیکشن ته اوس وګورئ مونږ ورته ویلي وو ټول ګریویټي ښه ګریویټي بیم دی که نه صحیح ده او دلته وګوره ګریویټي بیم ګریویټي اوس کالم ته راسه کالم وګوره کالم ایلیویشن ته راسه دلته به ایلیویشن وګوره لاین سیکشن ګریویټي دی که نه ښه ګریویټي کالم اوس بیا ځو بل به راواخلو چې په خپل ځای کې یو ځل په توپیر باندې وپوهېږو بیا به وروسته کار وکړو سمه ده راواخلم درته که داسې کار وکړو ښه زه دی به نه پوه خو سوی که نه چې څه خبره ده ښه دا بېرته ترېډي راخلم دا به بېرته ساده ښه موږ سره لوډونه هر شی راغلی دي سمه ده لوډونه راغلی دي را سره یو کمبینیشن به جوړ کړو لوډ کمبینیشن اډ دې ته به نوم ورکړو دې ته نوم ورکوه ایم سی مای کمبینیشن ورته وایي ښه ډیټ سټاټیک ښه دې نه اډ نه کار اخلو دې په اړه مې اډ او ابسلوټ او دا شیان مې لږ څه نه دي درته ویل که نه ویلې مې دي ښه دا کمبینیشن مونږ جوړ کړو که د کوډ له مخې تاسې غواړئ چې د کوډ له مخې جوړ کړي هر کوډ دی چې تا ورته ټاکلی وي دلته اوس موږ سره ای سی آی به نه وي فکر کوم ال آر ای په هغه دی چې شی ده اوس به ګورو چې سټیل پریم ډیزاین د دې لپاره مخکې له مخکې دا راخیستله ای آی دا یې راخیستلی ده ښه ای آی ایس سی او ال آر اف ډي د دې په اړه ټول معلومات تاسو مینول کې لیدلی شئ ښه که تاسو بل هم وغواړئ دغه ټول کوډونه چې دلته راځي په دغو ټولو کوډونو له مخې تاسو ډیزاین کولی شئ ای سی آی راخلی دلته چې هر شی په دې پاڼه کې در سره راځي دا ټول راخیستلی شئ او موږ همدغه به پرېږدو صحیح ده د دې له مخې به ډیزاین وکړو بیا د دې له مخې موږ ورته وایو چې اډ ډیفالټ ډیزاین کمبینیشن سټیل پریم ډیزاین دا راته جوړ کړئ او کمپازیټ بیم ډیزاین که ته غواړې چې په دې کې تاسو خپله زیاتونې او کمونې وکړئ په خپل نوم یې راواړئ ځینې بس ایډیټیبل چې تاسو بیا دا ورته هغه کړئ کلیک کوئ بیا کار کوي ګوره دا خپل هغه جوړ کړه دا د سټیل پریم لپاره او دا د کمپازیټ بیم لپاره درته جوړ د پروګرام درته جوړ کړه د کوډ له مخې دې کې یو ډیټ نیولی دی بل کې وګوره دې کې ډیټ دولی لوډ ده لکه موږ چې څنګه جوړ کړه هماغه ډول نیولی ده صحیح ده موږ هم دغسې یو جوړ کړی اوس یا د موږ هغه ته اړتیا نشته یا دې ته اړتیا نشته یو له مخې هغه کوي بس ښه دې باندې وپوهېدئ ښه اوس ځو د هغه لپاره ځو نور هر شی برابر شوی ډیک به وګورو چې ډیک څه شی ده ډیک ګوره دا ډیک ده موډیفای ته راسه دا موږ سره ډیک ده دا وګوره دا سټډ دی را سره سټډ آی بیم نه دی سټډ دی دا سټډ دی او ایچ اس د دې سټډ لوړوالی ده اوسپنیز سټډ دی را سره ښه د دې سټډ لوړوالی ده دلته راسه ګوره دا دیامیټر دی په انچ باندې ده قطر یې درکړی ده او لوړوالی ایچ اس 6 انچه دی او د دې کششي مقاومت څومره ده 15 کې اس آی دی ښه دغه اوسو بیا راځو هغه ته سلب میټیریل په دې منځ کې هغه کارېدلی ښه کانکریټ کارېدلی هغه چې د کانکریټ 4000 هغه دی پی اس آی دی دا مخکې مو لیدلی د خپله دغه کان کې چې دلته چې شی درته لیکي مخکې له مخکې نه ایټپس کې دغه 4000 پی اس آی کانکریټ دی سمه ده بل راځو سلب ډیپ 3.5 انچه ده دغه ټي سی سي ده دا 3.5 انچه او ایچ آر دغه ډیک ډیپ دغه ډیک سي ده دغه لاندې د دې ژوروالی څو ده 3 انچه نو 3 دلته هغه راځي که نه 6.5 او دغه 6 ګوره داسې هم ښایي ونه کوي چې دغه سټډ مو له هغه نه ووځي دې ته مو باید پام وي لکه دا 3.5 یو څه توپیر باید ولري او ریب سپیسینګ 12 اس آر دې ځای نه ونیسه تر دې ځای پورې دا
ځینې نور هم کارولای شي انپیل ډیک دی او سولیډ سلب دی داسې چې یوازې سولیډ ټول سلب دی در سره سټډي کې کارولې دي څنګه څه دی وایي ربط دبلیو آر دبلیو آر دا دی صحیح دبلیو آر دی ځینې ونیسه دی ځي پورې دغه دی دی باید شپږ انچه دی ورکولی شي دې کې بدلون راوړي کولی شي اوس وپوهېدئ او میټل ډیک یونټ وایټ دا هم ورکړی ده دومره چې یونټ وایټ پر ایریا باندې دومره ورکړی او سیټ موډیفایر دی دغه نور شیان د دې په اړه مخکې غږېدلي صحیح ده دا ډیک و د ډیک بڼه مو ولیدله چې څنګه ده ښه د دې نه وروسته راځو نور څه شی دي دلته چې کومې سیکشنې کارېدلې ډیپاین ته به راسې پریم سیکشن ته دغه الټو کمپازیټ بیم اوس په دې کې څومره ډېر دي موږ سره دلته وګورئ څومره ډېرې سیکشنې دي را سره دلته وګوره د ډبلیو لس ضرب 12 نه پیل شوی ده دلته به نور هم ډېرې ده ډرانه زه وځم چې لاندې راسو ګوره دومره ډېرې سیکشنې دي خو په دې کې چې دغه میډین د میډین د منځنۍ به راځي که نه د منځنۍ نه یې درته پیلوي خپله ډیزاین که چیرې هغې کار کوه خو دغه نیسي که هغه کار ونه کړي بیا بله درته نیسي که هغه بله هم کار ونه کړي ورو ورو دا قیمت یې لږوي خو په دغه سیکشنونو نه اخواته به نه وي داسې نه کوي درته چې دلته کوم سیکشن نه وي دا خوا نه یې بیا نسره اخیستلی چې بل ځینې راواخلې دا به ته خپله ورته برابروي که کوم سیکشن ګورې چې د دې هغه لکه 10 په 12 کې ته ګورې که نه 10 په 12 کې دلته ډبلیو ورکړه 10 12 دا سیکشن وګوره دا سیکشن ډول ګوره دغه صحیح دی دا ټولې سیکشن یې ته لیدلی سي آی بیم دی خو د آی بیم په سر باندې خپل هغه هم بیا پرودخه دغه ډیک چې دا بیا دغه پاس دلته چې کوم پراته دي موږ سره کمپازیټ بیم دا بیا سټیل پریم چې کله موږ ډیزاین کو د هغه نه وروسته بیا د کمپازیټ بیم کې دا ځان ته به ډیزاین کوو صحیح ده دغسې هغه سره نه یو ځای نه کېږي ډیزاین ښه زه اوس ورو ورو مخکې ځو سمه ده بل و موږ سره اټو لیټرل کالم و که نه اټو ګریویټي بیم به وګورئ په دې کې وګوره څومره سیکشنې دي دومره ډېر ته په خپله هم جوړولی سې چې د یو بیم لپاره یا د یو ځای لپاره خپله یو هغه جوړ کو داسې لکه یو مقطع راټولې کړو په یو ځای کې تاسو سیار نوم ورته وایي دلته یو دانه به جوړه کړو صحیح ده څنګه یې جوړوئ هټو ته به راسئ دلته هټو پیدا کړه کوم ځای کې دا آټو سلیکټ اوس وګوره کومې سیکشنې ته غواړې په دې ځای کې هغه کې ځان لپاره راوړی ګوره دغه سیکشنې زه غواړم چې دا خواته راوړي اډې کړه دلته نوم ورته ورکړه نوم ورته ورکړه آټو زه دې ته نوم ورکوم مثلا آټو ایم سی ورته وایم صحیح ده ایم سی ښه د میډین منځنۍ نه خپله درته وګوري او پروګرام که نه ته ورته وایې چې میډین په خپله ورته وایې چې دې نه دې راته پیل کړي اول دې دا راته ونیسي بیا به دا درته نیسي سټارټینګ سیکشن وپوهېدې منصور صاحب که میډین موږ ورته ویلی بیا اوس که دا منځنۍ واوسي که ونه اوسي خو دا به راته نیسي اول که دې بیا کار نه کوو بیا به بله راخلي ښه اوس که دا کوم یو بیمونو ته اساین کوي یا کومو هغه لپاره اساین کوي بیا هماغه ورته اساین کړه موږ غواړو دې دواړو ته هماغه اساین کړو یا دې دواړو ته نه ته دې یو څو ته به اساین دغو ته به اساین کړو سمه ده اساین ته به راسو پریم لاین ته پریم سیکشن ته دا دی دا اوکې دا اوس ورته اساین شوه نو به ګورو چې رښتیا اساین شوه که نه ای ام سی هماغه اساین شوې ده خو د کوم نه شروع شوې ده هغه ډبلیو 6 ضرب 12 یو هغه هم لیدلی شئ چې څنګه ابعاد لري او نورې خبرې صحیح ده نور خو وپوهېدئ که نه نورې زړې خبرې دي ټول اوس زه موږ د خپله د سټیل پریم ډیزاین لپاره کوډ مو ورته وټاکه بل راځو سلیکټ ډیزاین ګروپ موږ ټول ډیزاین کوو که موږ که تاسو خپله کوم ګروپ جوړ کړی وي ګروپ جوړولو باندې پوهېږئ که هغه ډیزاین کوئ ګروپ ورته جوړ کړئ ځینې کالمونه ډیزاین کوئ بیا هغسې ورته جوړ کړئ هغه ډیزاین سلیکټ ډیزاین کمبینیشن ګوره ډیزاین کمبینیشن دغه ګوره یو دا
دا او د موږ څه دا ام سی دا دواړه یو شی دا همدغه به پرېږدو صحیح ده او ډیفلیکشن لپاره د کړوپېدنې لپاره که دلته کوم ورته ډیزاین کمبینیشن ورته راخلی همغه ورته راواخلی اډ یې کوئ او د دې لپاره یې ماډ کوئ دا دوهم صحیح ده دا دواړه موږ راخلو اوکې اوس راځو ډیزاین دلته یو خبره ده سیټ لیټرل ډسپلیسمنټ ټارګټ ته مخکې له مخکې نه یو حد د هغه ورته ټاکي او ټارګټ ورته ټاکي چې دې نه د زیات ماته ډسپلیسمنټ نه راځي بیا د هغه له مخې درته ډیزاین کوي لکه داسې سیټ لیټرل مجاز په اړه خو زه اوس دومره نه پوهېږم خو فکر کوم 2% ده که څومره باید لیټرل ډریپ در سره ډېر ونه اوسي 2% له مخې تاسو وسنجوئ چې څومره در سره راځي په 2% په پی واحد کې راځي در سره لیټرل ډریپ موږ سره پی واحد کې ده کنه که په هر واحد کې در سره اوسي په 2 سانتي نه در سره ډېر ونه اوسي صحیح ده 2 سانتي نه به در سره ډېر ونه اوسي لکه لیټرل ډریپ څه ده ډسپلیسمنټ پر واحد کې اوسي دغه په لوړوالي باندې کار واحد کې یو بل باندې تقسیم کې بیا چې په هغه کې د ضرب کې سلو کې همغه باید 2% نه در سره ډېر ونه اوسي او د دې په اړه بیا چې ډېر معلومات غواړئ خپله مینول وګورئ خو دغه د دې لپاره چې تاسو دغه ډسپلیسمنټ خپله کنټرول کړئ مهم کمانډ دا ده چې باید دې تاسو مخکې له مخکې نه یو هغه ورته وټاکئ ټارګټ ورته وټاکئ چې د دې نه د ډېر ما سره نه راځي د دې اندازه بیا خپله پیدا کولی شئ مینول یې وګورئ یا نور کتابونو نه راواخلئ ولې لاره یې دا ده چې دلته وګورئ صحیح ده دریم پوډ کې نم پوینټ څه ده و 0.8 انچه موږ ورته وایو چې دې نه د زیات نه راځي یا که ته غواړې دا ورته راکم کړې 0.8 کې 8 یې که ورته دې نه د زیات نه راځي د ډیډ لوډ له امله او د لایو لوډ له امله ورته وایي چې لایو لوډ له امله د 0.9 څنګه پوینټ یوه نقطه ده کومه نقطه ده اوس به وګورو چې دا نقطه کومه یوه ده دا 9 نقطه دی را سره ښه زه دا هغه کوم د لاین سیکشن ترې ایسته کوم پوینټ لیبل ګورو پوینټ لیبل دلته 9 وګوره 9 چیرې دي در سره دا 9 نقطه دی موږ سره 9 پوینټ دی را سره دا 14 دی 15 دی 14 ته داسې هم کولی شې بیا 14 راواخلې دا 14 راواخله د دې 14 نقطې په اړه دا ټول معلومات دي کولی شې هلته 14 راواخله په دریم پوډ کې دغه 9 نقطه ده اوس د دې لپاره موږ ورته ورکړه خو موږ به راواخلو که دا هېڅ نه ورکوې دغه یو بله نقطه راواخله دا نقطه راواخله خو دا ټولې نقطې چې دي داسې په یو هغه باندې پرتې دي هر یوه راواخله یو ډول ډسپلی که ته د یو کونج راخلی یې دغه راواخله 14 موږ راخلو زه خو پوینټ څه ده پوینټ باندې خو پوهېدی چې کوم پوینټ راخلی مطلب یې دغه دا به راواخلو سمه 14 په څوم پوډ کې په هغه کې په دریم پوډ کې دا بل به هم 14 کې صحیح ده که ډي اکټیویټ کې بیا به در سره هغه ونه اوسي هغه ما ورکړه یعنی د لایو لوډ له امله د به 0.9 ډېر ونه اوسي د هغه لپاره د دې نه کولی شي دواړه ورته هم ورکړئ 0.8 دواړه ښه بل تاسو داسې هم کولی شئ چې ټایم پیریود ورته ورکئ خو دا مو چې ورکړه دا به هم بس وي در سره صحیح ده ټارګټ پیریود هم تاسو خپله ورکولی شئ د ټارګټ ټایم پیریود لپاره فورمول فکر کوم دا دی ښه بیا در سره وګورئ مینول کې لکه ټایم پیریود دا داسې دی فکر کوم سی ټي دا یو ظریف ایچ ان دا په باندې 3/4 دی لکه سی ټي در سره معلوم دی دا د کانکریټ فریم لپاره 0.035 ده څو دی همغه د زلزله کې مو چینی و په همغه خو یوې خبرې ته به مو پام وي لیټرل ډریپ چې اوس موږ ورکړه داسې ده اوس موږ سره هېڅ ګټه نه لري ځکه موږ سره زلزلې لوډ نشته زلزلې لوډ به ورته وټاکو بس بیا به موږ سره کار کوي اوس خو یوازې هغه د موږ سره لایو لوډ ده ډیډ لوډ دی بس نور کوم شی نشته که ډیډ لوډ دی او سپر ډیډ لوډ دی د زلزلې لپاره ده ټایم پیریود چې کله زلزله راځي که نه دغه یو د وداني خو د داسې خوري که نه چې بیرته څومره وخت کې خپل ځای ته راګرځي دې ته خپله دا اهتزاز دا ټایم پیریود دی ټول څه ټاکلی شي
بله شپه زما پرېږده راځو اوس هغه ته د زلزلې لوډ به هم راواخلو صحیح ده که نه سټاټیک لوډ کیجز ارتکویک به ورکړو په کوم ډایرکشن باندې په ایکس باندې نور خو بلد دي ورسره هغه سره ایکس څه کویک یو بی سی په ایکس باندې ګوره سټیل پریم لپاره دا 0.035 ده بیا دا ټایم پیریود چې درته راغه کې ټایم پیریود خپله سی ټي ضرب ایچ ان په توان د 3/4 ده همداسې فورمول ده لکه که سم مې یاد کې پاتې شوی او ایچ ان د هغه د ودانۍ لوړوالی دی در سره که سم مې یاد کې پاتې شوی همدا خبره ده صحیح ده او بیا که نور د سټیل پریم په اړه ځینې مینولې دي زه یې خپله درته ښیم دغه لوست چې خلاص هغه نه وروسته درته ښیم چې کوم ځایونه ګټه واخلئ ځکه وروستي درسونه دي ټول ځایونه به زه تاسو ته وښیم کاشکې اول مې ښایي درته ښودلي خو تاسو پام شوی ښه پر کوډ دلته به ایس ډي راواخلو د خاورې ډولونه مې درته ویلي دي صحیح ده که نه دا د سیزمیک زون پکتور د دې په اړه ټول غږېدلي بس دا 8.5 به پرېږدو اوکې به نه دا ورسټین پکتور مو درته ویلی که نه یو اس ای معرف ده او ای معرف ده او آی ای معرف ده مخکې له هغه د موږ د یو بي سي هغه موږ سره نشته چې اوس موږ هغه زون پکتور هم سمې راخیستی وای او د خاورې ډول هم موږ سم راخیستی وای که موږ سره اوس یو بي سي بیا دلته کمپیوټر کې به یې را سره که بیا پسې ګرځو ډېر وخت نیسي د دې په اړه خو مخکې خبرې کړې دي مخکې درس چې وګورئ هم پوهېږئ صحیح ده نور هم زونونه هر شی اوس موږ سم ورته وټاکل دا ده دلته وګوره څه شته سټاټیک لوډ کیجز 0.3 سیزمیک زون پکتور موږ د افغانستان لپاره دلته په ننګرهار کې دومره نیسي او ایس ډي مو ورته وټاکه د خاورې ډول دی دا د خاورې ډولونه که اوس موږ سره هغه ګورو چې کومه نرمه خاوره ده کومه ډېره کلکه خاوره ده دا پخپله د خاورې ډولونه دي ډېر وخت را سره نیسي د دې له امله مې دا ځینې شیان پرېښودل چې مخکې څو ځلې مو ویلي دي اوس دې ته اړتیا نشته یا داسې امپورټنس پکتور چې راخلو اوس عامه ودانۍ لپاره یو نیول کېږي یا د وروژنې ودانۍ د 1.25 نیول کېږي یا نور ډول ودانۍ د خپل هلته یو بي سي ګورئ مینول هغه نه یې راخلی داسې ورسټرین پکتور ایس ام آر اف ده او ام آر اف ده یا آی ام آر اف ده هر ډول پرینټ چې در سره واوسي هماغه دا هم ورسره راخلی ده صحیح سو او بل سټوري رینج ورکوي د بیز نه ونیسان تر هغه پورې سټوري 3 پورې در سره په دې ټولو باندې اغېزه راځي صحیح ده اوکې اوس دغه کوم کمبینیشن کې موږ سره د زلزلې لوډ نشته بیا ارت ډیپال ډیزاین کمبینیشن ته راسه دا ځل به پروګرام خپله راته جوړم کړي صحیح ده اوس به وګورو چې په کوم نور لوډ کمبینیشنو کې کوم درته ډېر نیولې دي دغه څلورم یې ډېر کلک شه ډاونلوډ بل کوم ډېر دا په دې کې سته را سره ښه دا 15 دا په یاد کې وساتئ چې بیا هلته موږ ځان لپاره وټاکو خاص سلیکټ ډیزاین کمبینیشن دلته ټول را سره راغلي دي ښه دا به شپ به کې کوي دلته دا ټول به ایسته کوي هغه وګوره 15 دا یو له مخې به بس ډیزاین وکړه بس دا دوه به دلته پرېږدو صحیح ده نور خو شی پاتې نه شو که نه دی شی ښه بل راځو څنګه ښه اوس وګوره موږ مخکې له مخکې نه څنګه ډیزاین ډسپلی ډیزاین انفو دې ته خو به وروسته راځو موږ مخکې له مخکې نه چې انالیسیس رن کوو موږ په ډیزاین کې لګیا یو تاسو هم څه نه وایئ ښه مخکې له دې نه چې موږ انالیسیس مو نه وي رن کړی ډیزاین نه شو کولی صحیح ده سیټ انالیسیس آپشن بس انالیسیس آپشن فول 3D دی او چک ماډل نه که نه مومنټونه خو به یو ځل تاسو ګورئ هلته اوس رن انالیسیس دا به ځان سره سټیل دا صرف ته چې شته وړی هلته فکر نه کوم چې هلته ډیزاین ډیکس ووایم چې هلته ډیزاین صحیح ده دلته وګوره چې څه خبرې دي وګوره دا د ډیټ لوډ له امله ده صحیح ده څنګه نه کېږي
دومره خو دی او ډېر لوډ دی دا ساغه وګوره لا یو لوډ له امله وګوره ولې مې شار شی سوی دی دا د ارتکویک له امله ده ارتکویک له امله دلته اوس رایټ کلیک وکړه په ایکس باندې وګوره په وای باندې ټول وګوره 3 هغه موږ په کوم بلود دا 0.03.6 راغلی دی که نه په ایکس ډایرکشن مو نه ده ورکړی ارتکویک هم په ایکس ډایرکشن ورکړه که نه او موږ ورته ویلي وو چې ډیزاین څو ته وکړي دا خو ډسپلیسمنټ ده دومره اوس وګوره دا ډسپلیسمنټ دلته خو 3 دومره راغلی اوس به موږ ته هغه مقطع را انتخابوي چې د هغه چې 0.8 ته برابر سي که هغه کې پیدا نه کړي بیا به نه هغه کوي صحیح ده ډسپلیسمنټ بیخي ډېر زیات ده اوس دلته خو اوس هماغه سیکشن یې نه ده نیولی اوس انالیسیس هم په بل سیکشنونو باندې سوی که موږ یې ډیزاین کوو دا خپله هر وخت موږ ته یوه پاڼه خلاصېږي موږ ته غواړي چې بیرته انالیسیس له سره رن کوي چې بل سیکشن راواخلي که نه اوس ځو مخته ډیزاین ته راځو سټیل فریم ډیزاین بس دا کارونه خلاصو سټارټ ډیزاین یا چې ابستراکټ اوس وګوره دلته دغه ګوره سپین دغه ټول پاتې سو په هغه کې په دې بامونو کې دا موږ سره کمپازیټ بیم دی ښه موږ سره اوس یو کالمونو لپاره موږ ته سیکشن وویل سو چې تاسو کوم سیکشن راواخلئ د رنګونو په اړه مې مخکې درته ویلي وو صحیح دی که نه دلته الیویشن ته راسي دلته وګورئ لاندې کالم یې خپله په اول ځل را سره کار وکړه ښه که دې کار نه کولی را سره بیا یې بل سیکشن راخیستی بل همداسې اوس وګوره د دې لپاره دغه ډبلیو 14 ضربې 2 ته په پام کې نیولی د دې لپاره 14 ضربې 2 ته دام دی 14 ضربې 2 ته دام دی خو دا را سره لکه د ریشیو څه ده کپیسټي ریشیو د هغه په پرتله لږ هغه دی یو ته ډېره لنډه ده لږ ګواښ ته لنډې په دې کې او دا بیا ډېر ښه دی صحیح ده 0 او د 0.5 په منځ کې ده دا زیډ بیا ډېر او دام بیخي ډېر خراب دی دام او دام ګوره نور خو برابر دی که نه په دې باندې خو وپوهېږئ صحیح ده بس دا نور شیان دی د دې په اړه نور لکه شیر پیلر یې ګورئ ویې ګورئ شیر پیلر هم نشته کې کار کوي را سره او نورې خبرې هم دې کې به خپله ډېرې خبرې دي خو د دې له امله چې سټیل فریم سره موږ ډېر بلد نه یو تر کومه ځایه چې زه سافټویر کې پوهېږم یا څنګه ګټه ترې اخیستل کېږي هغومره به زه درته ووایم نور سټیل فریم سره چیرې دومره بلد صحیح ده که نه ښه بل راځي لکه ډیزاین انپوټ ګورې ډیزاین سیکشن او دا ټول شیان لیدلی سي صحیح ده که نه ډیزاین سیکشن یې دا دی در سره دې نه وروسته به راسو کمپازیټ بیم ته که یو بل هغه به هم ډیزاین کړو هوا ډېره توده ده را بسو د هغه ډیزاین لپاره د کمپازیټ بیم ډیزاین لپاره کمپازیټ بیم ډیزاین لپاره دلته راځي ګوره سلیکټ ډیزاین ګروپ ورته ټاکئ ټول ګروپ دی موږ ټول ډیزاین کوو بل راځو کمپازیټ بیم ګوره دلته دوه خبرې دي سلیکټ ډیزاین کمبینیشن ورته انتخاب که مخکې له مخکې نه راخیستل سوي دي ټولې سیکشنونه اوس وګوره هغه راخیستل سوي کمبینیشن د کمپازیټ بیم خپل بیم ده نه کمپازیټ بیم چې کله اوس ډیزاین اوس زه درته وایم چې کمپازیټ بیم څه شی ده یو کالم ته تاسو پام کړی وي کالم موږ ته استاد عبدالرحمن استاد موږ ته کار کړی په هغه کې هم آی بیم ده هم ریبار کې کارېدلي اوس دلته خبره داسې ده چې په ډیک کې لاندې هم آی بیم پروت ده پاس هم د ډیک پې پروت ده بیا په ډیک منځ کې دغه هغه دي سټډونه کارېدلي اوس چې کله موږ دا ډیزاین کوو د سټډ اندازه به هم راته وایي او چې نور په اړه اوس به مخ ته ځو څه خبره دی تر کومه ځای چې زه پوهېږم درته کار کوم صحیح ده هغه نه خواته به بیا پرېږدم مسعود صاحب دا څنګه کمپازیټ بیم ډیزاین دلته راځي دا ورته ټاکل سوی ده اوس ګوره دلته دوه خبرې دي یو سټارټ ډیزاین یوزینګ سیمیلریټي ده بل سټارټینګ ډیزاین ویداوټ سیمیلریټي که موږ دغه ورته وټاکو بیا به ټول د سیکشنونه راخلي دي ټولو لپاره لکه یو سیکشن به راخلي که هغه برابر راته هغه به موږ ته کاروي
او که with out similarity موږ ورته وکارو په ځینو ځایو کې ښایي یو سیکشن کار وکړي په ځینو ځایونو کې بل سیکشن کار وکړي بیا داسې راخلي موږ ته په هغه ځای په هر ځای کې چې کوم سیکشن کار کوي هغه به بیا راته راخلي که چیرې موږ start design without similarity راواخلو او که start design using similarity راواخلو بیا په ټولو ځایونو کې چې هغه یو سیکشن کار کوي هماغه به راخلي موږ کوم ډېر کاروو چې ډېر کار کوئ تاسې به په دغه لاندې دویم یو بند به کار کوئ سمه ده په هغه باندې خو یو پیدا که نه چې څه خبره په مطلب باندې څه شو کمپازټ وي ساده څه وکړئ د دواړو خبره یعنی یو سیکشن چې په ټولو ځایونو کې برابر راسي د غلوډونو له مخې یو سیکشن به راته نیسي او که چیرې موږ وداوټ سیمیلریټي وایي په ځینو ځایو کې یو سیکشن کار وکړي ځینو ځایو کې بل بیا به داسې راخلي همدغه موږ وداوټ سیمیلریټي ورته وایي اوس وګوره موږ ته بس کمپازټ بیم هم را سره ډیزاین شو اوس وګوره ولې کار نه کوي دا هماغه رنګونه نه دي موږ سره ډېر ښه کار کوي دلته ګوره سره رنګونه موږ کپیسټي ریشو سره نه سره ته نه یې رسېدلی ښه کار را سره کوي خو د یو نه چې ډېر سي در سره کار نه کوي که یو سي سیفټي دی په پام کې نه ده نیولې پوه سوې که یو سیم در سره کار به کوي خو سیفټي دی په پام کې نه ده او که نه دا مقطع وګوره ګوره دا یې مقطع درته ښودلې دغه په خپله دا سیسې دا کمبر دی چې شی رسې اوس وګوره 18 په 40 کې تاسې لیدلی سئ نه دا یوازې دغسې نوم ورکړی ده بیا به هلته وګورئ دا انچ خبره نه ده د خپله دوی نوم ورکړی بیا به هلته وګورو چې دا کوم سیکشن دی راسره اوس ګوره دغه 3 کاما او 3 کاما وروسته به راسو چې دلته دوی څه خبره کړې کمپازټ بیم ته راسه ډسپلی ډیزاین انپوټ ته راسه څه شی موږ ګورو اوس وګوره بیم سیکشن ګورو اول بیم سیکشن وګوره ښه دا موږ سره بیم سیکشن دا بیم به وکاروو صحیح ده 18 په 40 کې بیا لیدلی سي شی ده در سره پریم سیکشن دلته ډبلیو 18 په څو کې ده 18 دا راسه دا سیکشن دی در سره دا سیکشن دوی یوازې داسې 18 ضرب 40 داسې یو نوم یې ورکړی ده نور سیکشن دا دی در سره آی ډول دی صحیح ده او د دې هغسې د آوټ سایډ هایټ یې د دې ځینې ونیسئ دا هایټ یې هم درکړی ده 18.9 انچه دومره ورکړی ده او هغه یې وګوره ټاپ لینج دې ځینې ونیسئ دې پورې دغه پلینج دا تاخچه تیار شوی دغه دی او بیا بټم ټاپ دی او بټم پلینج دا دی دا دواړه ګوره یو شی دی بیا د دې پنډوالی هر شی درکړی دی کولی سي دې کې بیا بدلون هم راوړی صحیح ده که نه اوس خو موږ ډیزاین کړی دی خو چې کله ماول بدلون دا کلب به خلاص کې بدلون به راوړی اوس خبره دلته کوو چې د کمپازټ بیم لپاره لکه کوم چې د بیم سیکشن د هغه دا سیکشن باید وکاروئ دا سیکشن صحیح ده بل راځو د هغه لپاره څه کمپازټ بیم ښه یل سټریس یې ګورئ د دې هغه د کوم 50 کې ځای ده چې کوم دوی له ځانه سره نیولی په کوم ځای کې دا په نرمېدلو باندې پیل کوي ای پی وای دا اوس را سره بل راځو ښه شیر سټډ لیاوټ مخکې چې سټډ و دغه سټډ لیاوټ ده ګوره درې داسې چې اوس دا درې څنګه د ځای په ځای کوي دې باندې به سړی وپوهېږي چې څنګه ده زه اوس هم نه پوهېږم خو په خپله هماغه د سټډ لیاوټ یې ده چې دوی څنګه دغه درې هغه کړي دي په ځینو ځای کې کېدای څلور دانې باندې شوي کوم بیم باندې څلور دانې سټډ یا داسې وایي چې دغه موږ په څلورو ویشلی وو که نه د بیم 4 سیکنډ بیم باندې ویشلی وو که نه 4 سیکنډ ګوره په دې لوري کې دا موږ سره کوم لوری دا موږ په وای باندې ولیدې که نه هغه داسې خبره ده ښه اوس ښایي تاسو وپوهېږئ لکه سټډ لیاوټ دا خوا نه موږ ته شپږ راکړی ده شپږ دانې باید واچوو داسې موږ اچولي وو داسې په وای باندې داسې وای باندې وو که نه په دې وای باندې داسې راځي او درې چې له دا خوا نه ورته ګورې داسې درې لکه دې خوا نه په دې کې په ټولو کې به داسې راسي که نه که له دا خوا نه موږ وګورو لکه دا داسې راواخلو دا په دې کې داسې راته ښکاري نو داسې دغه ټولې چې راخیستې دي هماغه خبره به وي
له دا خوا سم نه راته بریښي ولې دا خوا سم راته بریښي صحیح ده اوس وګوره که دې ته لاړ شو اخوا ته نه دې منځ ته که لاړ شو په دغه ځای کې دلته مو ګوره شپږ دي دې ځینه ونیسئ دې ځای پورې شپږ دانې باید سټډونه ته وکاروئ موږ داسې بیمونه دغه خپله مو داسې په وای ډایرکشن باندې ورکړي وو که نه شپږ خو کله دا خوا نه وګورو هلته بیا داسې یو ګډوډي رامنځته کېږي چې درې داسې په دې ټولو کې راته شمېرل او شپږ سټډونه زه هم داسې فکر کوم دغه خبره به سمه که موږ خپله فکر وکړو دومره راځي صحیح ده شپږ سټډ په دې باندې وپوهېدئ بل د هغه څه ده دغه سی کیمبر دی ښه کیمبر خو میلان ته وایي دلته به د ده هغه به څه شی دلته وګوره سی صفر ده په هېڅ کیمبر باندې نه دي پراته صحیح ده که نه او پوښي دي او دلته بیا یو څه دلته به وګورو چې دلته څه کیمبر و راسره که نه د دې بیمونو لپاره هم صفر ده ته ودرېږه چې ښه ډي الیویشن یو الیویشن به وګورو ګوره دا په یو څه کیمبر باندې را سره پراته دي 1.2 داسې صحیح ده کېدای شي د ده کیمبر د مطلب یې دا وي چې دا زه اوس د دې په اړه سم معلومات نه لرم ښه دغه لاندې باندې سره واوسي یا دغه انزرشن پوینټ کې توپیر ولري داسې کېدای شي داسې وي را سره واوسي د ده موخه به دا وي خو کیمبر خپله موږ خو میلان ته وایو صحیح ده که نه کېدای شي هماغه میلان را سره واوسي دا چې کوم کیمبر باندې وي دغه سره 1.25 هماغه خبره به وي صحیح ده دا او دا دغه سپین ښکاري دا اوس سټیل فریم کې راته هماغه ډیزاین اوس کار نه را سره کوي صحیح ده که نه کمپازیټ بیم باندې خو یو څه خو وپوهېږئ که نه بیا ښایي که تاسو ورسره مخامخ سئ یا مینولي وګورئ بیا پوهېږئ بیا ډېر ښه پوهېږئ اوس موږ خپل هم دومره نه یو ورسره بلد موږ نه ده ویلی نو مومنټونه ولې نه مومنټونه ښه یو ځل به نور هم دې کې شیان وګورو دې کې څه شی دی اینډ ریاکشن دی د دې په هر پای کې تاسو ګورئ ریاکشن دلته وګوره د دې ریاکشن په دې ځای کې او دې ځای کې څو ده 90 دی دلته هم د دې ریاکشن دی او نور زه مخته ځو سټریس ریشیو ده اوس وګوره کنسټرکشن لوډ چې دا څنګه خپله چې منول څنګه لاسته راځي د دې په اړه زه اوس هم نه پوهېږم کنسټرکشن لوډ ولې درته ریشیو ښیي فاینل لوډ ریشیو درته ښیي چې څومره ده شمېرلی ده چې دا څنګه لاسته راځي تاسو هیلپ یې وګورئ ښایي هغه ځای کې تاسو پیدا کړئ صحیح ده ډرامینونه لاړ شو دلته وګورئ ډیزاین هغه د ډسپلی ډیزاین انپو ده دلته بیا ټول پیدا کولی شي صحیح ده چینج ډیزاین سیکشن ده ویریفای ده او نور سټارټ ډیزاین ویداوټ سیمیلیریټي ده دغه ټول شیان تاسو لیدلی شئ کمپازیټ بیم ډیزاین پروسیجر یې ده نه چې کومې اړینې خبرې دي هغه هم درته ویلي دي یو خو یې لاره ده یو ګوره ان هغه نوټ هم درته ویلی ګوره فرام څه شی فار کمپازیټ بیم ډیزاین یو سپیسیفای سپریټ ډیزاین لوډ ګوره کمبینیشن فار کنسټرکشن لوډینګ ګوره هغه لپاره ځان ته ورته ټاکي د فاینل لوډینګ دا څه ده کنسیډرینګ د څه ده سټرین دی اینډ فاینل لوډینګ اوس وګوره دا خپله یو نوټ دی یوازې دا نه چې تاسو ته یوه لاره ښودلې ده هغه یادونه هم درته کړې چې داسې وکړه دغه اړینې خبرې ټولې درته کړې دي یو خو دا ځای د هیلپ ده صحیح ده دې ځای کې کولی شئ چې تاسو ښه معلومات لاسته راوړئ یو بل ځای هم ستا هغه هم درته ښیم صحیح ده اوس به وګورو کنسټرکشن لوډ وګوره دا کنسټرکشن لوډ دی نو چې دا څنګه لاسته راځي په هغه ځای بیا تاسو خپله پیدا کولی شئ بل راځو فاینل لوډ ته دا یې فاینل لوډ دی بل شی کې ډیفلیکشن ریشیو لایو لوډ له مخې او ټوټل لوډ له مخې دا هم کتلی شئ دغه د ډیفلیکشن ریشیو ده صحیح ده یا دلته وګوره دلته رایټ کلیک په دې باندې وکړه د دې په اړه بیا ټول معلومات درته په یو ځایي توګه باندې دلته تاسو لیدلی شئ دلته وګوره د دې بیم لپاره څه شی ده آټو سلیکټ همدغه سیکشن یې موږ ته راخیستی ده هغه اخري سیکشن چې کوم موږ ته ټاکلی ده 1340 ده که نه اپټیمل هماغه اخري به وي که نه هغه اخري اپټیمایز څه معنا لري دغه معنا به لري هغه وروستی یې وي او بل لاست انالیسیس هغه وروستی انالیسیس ګوره او هغه چې کوم وروستی ځان ته ټاکلی ده هماغه ده ګوره
بیا د ډرانه به ګټه واخلو. اپټیمل هغه اخري ته وایي ځایي اړتیا هم نشته چې په هغه کې وګورې په سند کې. دلته وګوره لاست انالیسیس 1/50 دی که نه، په دې باندې انالیسیس شوی ده خو دې سیکشن موږ سره کار نه ده کړی. کوم یو یې راخیستی کرنټ ډیزاین دغه دی 18/40 دغه سیکشن یې راخیستی. اوس دغه او دا دواړه ګوره ورته دي، هغه وروستی یو سیکشن د دې نه موږ پوهېږو صحیح ده له دې نه لکه دغه او دا ګوره ورته دي کرنټ ډیزاین د دې نه هم پوهېدلی شي. ښه بس نور ټول معلومات لیدلی شئ، ډیټیل دی در سره، دا ډیټیل وګورئ کیبر ورشئ بس لیدلی شئ. ډیاګرام دا دی در سره. ښه ډیاګرام تاسو لیدلی شئ، لایو لوډ چې څومره دی در سره، ټوټل لایو لوډ دلته هم لیدلی شئ، د شیر مومنټ او ډیفلیکشن د دې په اړه مخکې غږېدلي. سکرول پار ویلیو یا مکزیموم درته وښایي. سکرول ته غواړې خپله وګرځې پسې، ولې دا اوس کار نه رسمي دا ده دلته به کار کوي. ښه داسې کولی شئ وګرځئ صحیح ده که نه، هر ځای کې کتلی شئ. کامبینیشن اوور رایټ ته بل کوم سیکشن راخلي یا کوم نور بدلونونه کې راوړي خپله یې راوړلی شي صحیح ده. او بل سیکشن ورته راخلي، بل سیکشن ورته راخلي، هر شی به بدل شي ورته ګوره صحیح ده. ښه موږ دی نه تېرېږو، بل دی کې څه شی پاتې شو؟ یو لیبل دی، بیم لیبل درته وښایي، ډیزاین ګروپ درته وښایي، دا شیان دي بیم یو دا شی بیم دوه داسې بیم لیبل یې درته ښودلی دي صحیح ده. verify analysis with design section ته دا ګوري. اوس دلته درته وایي analysis and design section دی پر 153 کمپازیټ بیم. ګوره دغه 153 کمپازیټ بیمونه چې دي د دې لپاره چې انالیسیس په یو سیکشن شوی ده او ډیزاین لپاره بل سیکشن نیولی، توپیر لري د یو د بل سره. انالیسیس په یو سیکشن شوی او ډیزاین کې بله درته نیولی ده صحیح ده. د دې مطلب دا ده هغه ټول یې درته سلیکټ هم کړي چې د کومو لپاره یې بدل کړی دی هماغه درته سلیکټ او ټول خو 153 ښایي همدغه ټول هم اوسي، ټولو به کار را سره نه وي کړی. نورې خبرې هم ډېرې دي. ښه ویریفای آل ممبر پاس چې کومې پاس شوي ګوره 4 کمپازیټ بیم، دغه 4 کمپازیټ بیم چې دي دا موږ سره کار نه کوي، هغه 4 دانې موږ سره فیل دي، هغه وګوره چې چیرې دي دغه 4 موږ سره کار کوي. هغه موږ خپله چې جوړ کړي وو هغه را سره کار نه کوي صحیح ده که نه، ډېر واړه وله په هغه کې یعنې دومره کوم سیکشن یې نه و پیدا کړی چې دلته کار را سره وکړي سمه ده. ښه په هغه کې داسې پیدا شوی نه و چې کار وکړي. او بل څه ده بس ریسیټ خو بیرته سر ته له سره کولی شي، بس ډیلیټ کوئ، بس ډیلیټ یې که ډیزاین ریزلټ بس در سره ډیلیټ به شي صحیح ده. تر دې ځای زه په کمپازیټ بیم باندې پوهېدلم او سټیل پریم باندې، له دې نه خواته به زه خپله هم نه پوهېږم صحیح ده. دا چې خپله سړی یو ځل ویلی منول باندې وپوهېږي بیا دلته ډېر ښه پوهېږي، ولې چې منول د نه یې ویلی بیا ډېر ستونزمن وي. که هیلپ وګورئ انګلیس او دا ټول باید سړی منول سړی ویلی وي بیا سم وپوهېږي. لکه کنکریټ پریم خو موږ ویلی ده ډېر مو ویلی دی، هغه سره ښه ډېر بلد وي، په هغه کې بیا سړی کولی شي یعنې د خپله ګوره له پروګرام نه چې ګټه اخلی که نه دلته هر کله چې موږ خبره کړې یو خو هغه خبرې دي چې موږ ته خپل استاد ویلی دي یو خبرې، بل چې دلته تل ما کار کړی ده سافټویر باندې ما پرتله کړی چې رښتیا سم ځواب دی که نه، ځکه مخکې موږ کار کړی د مینول هغه سره هم پرتله کړی چې سم ځواب دی که نه دی سم ځواب، هماغه خبرې موږ کړي دي. او له هغه نه خواته چې دی هغه هېڅ خبره موږ دلته نه ده کړې او هر څوک ښه په باوري توګه ترې ګټه اخیستلی شي. او نورې دا خبرې چې دي وروسته که تاسو مینول وګورئ خپله بیا پوهېږئ څه خبره ده. تر دې ځای زه پوهېدلم په دې باندې. او بل به لاړ شو د لمونځ به وکړو، د لمونځ نه وروسته به په خپله یو ټرس باندې به کار وکړو یا نور تاسو هغه ویلی دایروي سلب مو ویلی هماغه کارونه به وکړو. ښه تر دې ځایه موږ کار وکړو. اوس زه یو نوی داسې درس به پیل کړو که نه چې نوی هر شی موږ نه پاتې دی هماغه شیان به ووایي صحیح ده. یو خو دلته دا کلک به خلاص کړو، اول خو به دغه هغه به خلاص کړو دا څه شی دی دې سره بلد دي صحیح ده.
دې سره هم بلد دی دې سره هم بلد دی دې سره یو دې سره سم نه یې بلد صحیح ده نج ویلیو ښه دا تایر چې سلیکټ شوي دي دا موږ سره اوس نج ویلیو چې تاسې هر څومره ورکړي دلته اوس 48 انچه ده که زه دا ورته 50 انچه کم دا شی چې سلیکټ دی دا کولی شئ تاسو غرې خواته یوسئ خو په څه شی سره کنټروله دا تڼۍ به کې کاږئ ټینګه به یې نیسئ او بل ایرو کې په ایرو کې سره تاسو دا وړلی شئ صحیح ده ایرو کې اوس وګوره څنګه وړل کېږي کنټرول تڼۍ زه ټینګه نیسم صحیح ده کنټرول تڼۍ بس ایرو کې باندې کولی شئ هرې خواته یوسئ لاندې وړئ پورته وړئ هر چیرې تاسو وړلی شئ خو دا نج ویلو په دې کچه یې درته وړي لکه 50 انچه یو ټوپ درته وایي که چیرې دغه کم کوي بیا به کم ځي که دا 10 کوي بیا به 10 انچه به دغومره 10 انچه به ځي ډېر کم ځي پام مو ده هلته مو پام دی صحیح ده دې باندې وپوهېدئ خطر موږ سره سلیکشن اخیستل څه وایي ګوره دا دې باندې وپوهېدئ دې باندې پوهېږئ صحیح ده view selected object only چې کوم شی تاسو سلیکټ کړی ورته وایي چې یوازې د هغه موږ ته وبرېښي نور دې نه ښکاري یوازې هغه درته ښکاري دا دی لیدلی شئ بل راځو انورټ آبجکټ ویزیبیلیټي بیرته یې درته انورټ دا معنا چې تا کوم سلیکټ کړی هغه هېڅ نه درته ښکاري هغه یې درته انورټ کړي صحیح ده اوس وګوره هغه نه راته ښکاري بیرته ورته وایي چې ویو آل آبجکټس ټول دې راته وبرېښي لکه ګوره زه دا سلیکټ کوم انورټ آبجکټ ویزیبیلیټي بس ټول هر شی هېڅ نه راته ښکاري ویو سلیکټډ آبجکټ اونلی یوازې هماغه راته ښکاري او بل شی ده ریسټور ویزیبیلیټي اف پریویس سلیکټډ آبجکټ او وروستي ته اوس نه ګرځي نه پوهېږم چې دا څه شی دی اوس به وګورو چې ریسټور ویزیبیلیټي هغه وروستي یو ته بیرته ګرځي ښه بل شی ده ویو آل آبجکټ ده او چې شی دې سلیکټ هغه ټول هغه ډیلیټ کړئ ډیلیټ سلیکټډ آبجکټ نور خو شی پاتې نه شو او دی یو سم ریسټور ویزیبیلیټي اف پریویس سلیکټډ آبجکټ دی باندې زم سم پوه نه شوم چې دا څه خبره ده دا سلیکټ کومه صحیح ده زه دې ته وایم ویو سلیکټډ آبجکټ اونلی دا راته ښکاري زه بیرته ورته وایم چې ریسټور ویزیبیلیټي اف پریویس سلیکټډ آبجکټ اوس کار نه کوي را سره ویو آل آبجکټ دا انورټ به کوي انورټ اوس به ریسټور ویزیبیلیټي مخکې هغه ته راځي دې ته خو دا چې هغه سم مطلب باندې زه اوس هم سمونه پوهېدم چې څنګه کار کوي په یو ځل باندې سړی کار وکړي لږ فکر کوئ بیا پوهېږئ صحیح ده ویو آل آبجکټ نور خو پوهېدئ دې کې خو شی پاتې نه شو بل راځو سنپ ته سنپ کې مې خبره نه ده درته کړې ښه سنپ به داسې دلته به یو لاین جوړ کړو او وای باندې به یو لاین او یو بل به په یو زاویې باندې به جوړ کړو صحیح او دا مکش کې منځ نه تېر کړی داسې فکر وکړو چې منځ نه بیا هم تېر نه شه خو زه راځو سنپ ته راځو که دا سنپ زه راواخلم چې هر چیرې ګریډ دی که نه ګریډ پوینټ دی په هغه باندې ماته هغه کوي یو سنپ راته په نښه کوي راته یعنې که دا سنپ موږ سره وي بیا موږ په ډېر اساني سره کولی شو بیم جوړ کړو کالم جوړ کړو یا هغه سلب جوړ کړو که دا نه وي را سره بیا موږ نه شو کولی صحیح شو بل راځو دغه میډ پوینټ موږ ته ښیي د یو هغسې ده د یو لاین میډ پوینټ منځنی ټکی راته ښیي ګوره د دې لاین منځنی ټکی دا دی د دې دا دی د دې ګوره دغه دی صحیح ده دا میډ پوینټ سو دا انټرسیکشن تقاطع راته ښیي اوس وګوره د دې تقاطع دا به لږ غټ کړو چې راته ښکاري دلته ډېر سنپونه ان شوي دي را سره سم کار نه کوي مخکې له مخکې نه هغه راونیسي اوس یې راته کړي لکه اول هغه لکه میډ پوینټ هغه سره ډېر لنډ و که نه و انټرسیکشن کوم ځای کې تقاطع د هغه راته ښیي بیمونه کوم ځای کې چې یو بل باندې اوښتي دي تقاطع اوس هر شی ته ورته وایي صحیح ده دې باندې وپوهېدئ بل دا څه شی ده دغه پرپینډیکولر دی عمود درته ښیي کله چې زه غواړم د دې بیم او د دې په منځ کې یو عمود جوړ کړم بې له دې چې د وای سره د دې ډراینګ کنټرول نه ګټه واخلم هغسې جوړولی شم
دلته زه کلیک کوم ګوره پرپینډیکولر دلته تیار عمود دی دلته راځو دلته چې عمود نښه درته راغله بس قایمې یا 90 درجې بس خپله دلته یو بیم جوړ کړه دې باندې وپوهېدئ څه دا عمود دی راسره او دا بل څه شی دی دا بل هغه دی راسره که موږ په کوم لاین باندې ځو هغه لاین موږ ته ښیي چې دا موږ سره ګریډ لاین دی یا لاین دی راسره اوس که دلته زه یو لاین جوړ کړم دلته اوس ماته لاین ښیي دلته یو لاین دی دې لاندې کوم ګریډ نشته ځکه راته ګریډ نه لیکي که دلته زه ځم ګوره ګریډ لاین داسې راته لیکي ګریډ لاین څوم دی څلورم ګریډ لاین دی دلته وګوره څلور یې لیکلی دي دا ګورې هر محور راته ښیي که دلته زه راځم ګریډ لاین څوم دی سی دی ګوره سی هر ګریډ لاین موږ ته ښیي او بل که بیا د دې نومونه هر شی تاسو ګورئ ډرا کې وي لکه چې دلته وګوره ټول نومونه یې درته ښودلي لینس اینډ ایج یې درته ښودلي پرپینډیکولر پروجیکشن د انټرسیکشن د لاین اینډس اینډ میډ پوینټ ټول یې ښه درته ویلي دي دې نومونه نه پوهېږي او پاینټ ګریډ دا مې درته ویلی دی سای د دې باندې پوهېږي او سلیکشن په اړه هم غږېدلی یم درته دې باندې پوهېږي دا د ساده صاحب یاد کې پاتې دا یو دا چې د هر شي په سر باندې راوړي درته سلیکټ کوي نور خو دې کې څه شی پاتې نه سو او اوس دا مخامخ د شارټکټ کومې شارټکټ دی باز با اکثر باندې د پوزیشن دی ټول باندې ښه ګوره دغه باندې ډیپاین میټیریل پراپرټي خو دلته تاسو راسئ د خپله درته ښیي دا شارټکټ دې ځینې تاسو دغه هغسې ده دا تاسو سره څه وایي بیا درته ښیي شو سکرین ټیپس ان ټول بار دا در سره ان کوي بس هر وخت دغه په شارټکټ په اړه معلومات درکوي چې دا د څه شي لپاره ده دا هر یو ټول درته ښیي بیا اوس دا د هغه لپاره د ډیپاین میټیریل پراپرټي ده دا کلیک کوي میټیریل پراپرټي ته ځئ یا دغه د هغه لپاره د ډیپاین سټاټیک لوډ کیزز لپاره ده دغه لنډ کولی سي دې نه ګټه واخلئ دا د کمبینیشن لپاره ده دغه د مثبت نښې نه هم تاسو پوهېږئ د هغه برېښنا هم لاړه زاغه کار کوي دلته لیپټاپ کې به کار وکړي صحیح ده دا به وکړي تر څو چې دا برابرو لږ به یې وده راوړي